بسم الله الرحمن الرحیم. ساین A جمع ساین B جمع ساین C مساوي په 4 کوساین A پر 2 کوساین B پر 2 کوساین C پر 2. دا یو له ډېرو مهمو مطابقتونو څخه دی. معمولا د مثلثاتو په کتابونو کې وي ده، او په دې ویډیو کې زه تاسو ته د دغه مطابقت ثبوت کاروم چې څنګه دا مطابقت په اثبات ورسو چې دا صحیح دی. که چیرې A جمع B جمع C یعنې د درو سرو زاویو مجموع یو سل اتیا درجې وي. د دې ثبوت مو د مثلثاتو په کتاب کې هم کار کړی دی. تاسو توجه ورته وکړئ. یو اندازه د دې ثبوت کول محاسبه جنجالي ده، وخت ډېر وخت غواړي، ډېره محاسبه لري. لکه څنګه چې مخکې مطابقتونو ثبوت کوله په هماغه میتود باندې کار کوو. یعنې زما هدف دا دی چې زه به دا برخه کار کومه درته، دا برخه ساین A جمع ساین B جمع ساین C په دې برخې باندې به کار وکم. د دې به شکل ورواړو، محاسبه به کو، بالاخره وبګورو چې آیا په حقیقت سره د دې څخه داسې یو شی جوړېدای سي او که نه. که مو دا ځینې ترلاسه کوئ نو دا مطابقت ثبوت سو. ښه، تاسو توجه وکړئ دې ته. په لومړي سر کې زه داسې یو کار کوم. ده موږ ته ویلي دي چې A جمع B جمع C دا یو سل اتیا درجې کېږي د دې درو سرو زاویو مجموعه. زه C د مساواتو ښی لوري ته انتقالومه. A جمع B دا مساوي کېږي په یو سل اتیا درجې منفي C. اطراف که پر 2 باندې وویشم نو A جمع B پر 2 A جمع B پر 2 دا به مساوي راسي په 90 درجې منفي C پر 2. دې ته ضرورت لرو بیا پیدا کوو. دا دی، دا مې اوس درته دلته جوړ کړئ. ښه، تاسې دې موضوع ته اوس دقت وکړئ. راځم ساین A جمع ساین B او جمع ساین C دې ته دوام ورکوم، مساوي کېږي. ګورئ، اول دغه دوه برخې ضرب حالت ته اړوم نو دا به راسي 2 ساین A جمع B پر 2 او ضرب کوساین A منفي B پر 2. اولی برخه می ضرب ته واړوله. دا برخه بیا په نیمایي لیکم. نو په نیمایي چې شي راځي 2 ساین C پر 2 ضرب کوساین C پر 2. داسې یو شکل ځینې جوړ سو. A جمع B پر 2 مې مخکې درته کار کوي. A جمع B پر 2 پر ځای کولی سم چې شي ولیکم. دلته ورته وګورئ 90 درجې منفي C پر 2. نو زه به دا داسې درته ولیکم 2 ساین د A جمع B پر ځای لیکم 90 درجې منفي C پر 2 بیا ضرب چې شي لرو کوساین A منفي B پر 2 او جمع 2 ساین C پر 2 لرو او ضرب کوساین C پر 2. داسې یو شکل. ښه، ګورئ، ساین 90 درجې منفي C پر 2. دا تاسو داسې فکر وکړئ لکه دا چې ساین پای پر 2 منفي تیتا وي. آیا دا لیکلی سمه کوساین C پر 2 یعنې مساوي په کوساین تیتا. په پای پر 2 کې مو نسبت بدلوئ او دا کار کوای سو. او بل کوساین A منفي B پر 2 آیا دا لیکلی سم د مکمله په حساب. ساین د دغه مکمله د یو زاویې څنګه پیدا کېدی په تیر درسو کې مو ویلي وه 90 درجې منفي زاویه. نو دغه دوو دانو ته په دې شکل تغییر ورکوم. نو دا مساوي راځي په 2 ساین 90 منفي C پر 2 پر ځای کوساین C پر 2 لیکم. کوساین C پر 2 او د کوساین A منفي B پر ځای چې شي لیکای سم ساین 90 درجې منفي دغه زاویه. دا نو اوس یو زاویه ده A منفي B پر 2 جمع ساین C پر 2 لرو او ضرب کوساین C پر 2. تاسو کولی شئ په دې کې 2 کوساین C پر 2 مشترک ونیسئ. دلته یو 2 لرو، وینئ 2 کوساین C پر 2 مشترک ونیسئ. 2 کوساین C پر 2 که چیرې مشترک ونیسو چې شي پاتېږي یو دا برخه پاتېږي ساین 90 درجې
منفي A منفي B پر 2 یو دا شی پاته سو او جمع بل ساین C پر 2 داسې یو شکل. تاسې دې ته توجه وکړئ، فرض کړئ دغه ټوله یوه زاویه وي، مثال په ډول دا ټوله وي A او دغه هم یوه بله زاویه ده B. دا اوس موږ تاسې په دې قوس کې د ساین A جمع B شکل لرو. که چیرې زه ساین A جمع B وغواړم ضرب ته واړوم، نو 2 ساین A جمع B پر 2 کوساین A منفي B پر 2 داسې یو شی راځي. دا به ضرب ته واړوو، 2 کوساین C پر 2 یې په خپله ضرب ته یې اړوم. ګورئ دغه برخه دا برخه دا ضرب ته اړوو، دا څه شی راځي 2 ساین A جمع B پر 2. اوس نو د A پر ځای څه شی لرو 90 درجې منفي A منفي B. دا ټوله د A پر ځای فکر وکړئ راغلی A جمع B یعنی جمع C پر 2 پر 2. ګورئ مخکې ما تاسې ټول تاسې فرض کړئ چې دا ټوله A وي او دا ټوله B وي. دا چې ضرب ته واړوئ A جمع B پر 2. دا رقم درته راغی او ضرب کوساین دغه یوازې دا علامه به یې منفي ولیکو. نو راځي 90 درجې منفي A منفي B پر 2 چې دا د A په برخه کې رالی، منفي C پر 2 دا د B په برخه کې، او بیا ټول یې پر 2. په داسې یو شکل باندې تبدیل سو. دا ادامه ورته ورکو، مساوي کیږي په 2 کوساین C پر 2 په خپله ضرب 2 ساین. که چیرې دغه کسر تاسې ساده کړئ، دا کسر که ساده کړئ، د دې ساده کول ډېر اسانه دی. دلته یو ګډ مخرج 2 ونیسئ، بیا هغه 2 بیرته دلته ضربېږي، 4 ځینې جوړېږي. خو په حقیقت کې به د دې څخه څه ډول یو شکل جوړ سي؟ داسې یو شکل. ګورئ ورته 180 درجې منفي A جمع B جمع C پر 4 داسې یو شکل ځینې جوړېږي. او ضربې د دې بل څه رقم شکل جوړېږي کوساین 180 درجې منفي A 180 درجې منفي A جمع B منفي C پر 4. داسې یو شکل د دې څه جوړ سو. ښه، اوس راځم دې موضوع ته چې دا 2 به د دې 2 سره ضرب کو، د دې څخه به جوړ سي 4 کوساین C پر 2 4 کوساین C پر 2 ضرب ساین 180 درجې په خپله پرېږدم 180 درجې. بیرته هغه اولي برخې ته تاسې راسئ چې موږ تاسې په اول کې ویلي وو چې A جمع B جمع C دا مساوي په 180 درجې دی. آیا زه کولی سم د B جمع C پر ځای که A دې خواته انتقال کم 180 درجې منفي A ولیکم؟ او دا کار بالکل کولی سو. د B جمع C پر ځای 180 درجې منفي A. نو یوه دې دا خبره ستاسې په یاد وي، او بل که دا 180 دې طرف ته را انتقال کم، یعنی څه شي ځینې جوړ کمه B منفي 180 درجې مساوي دا C او دا A دواړه د مساوات ښی لوري ته واړوم چې منفي A منفي C ځینې جوړ سي. نو زه د منفي A منفي C پر ځای بیا دا شی لیکای سم. اوس ورته ګورئ 180 درجې راځم بیرته دلته 180 درجې په خپله منفي A هم په خپله کار مې کړی B جمع C پر ځای چې شي لیکای سم 180 درجې منفي A لیکای سم. ومو لیدل 180 درجې منفي A 4 په خپله ضرب کوساین دا 180 درجې په خپله دا جمع B هم په خپله د منفي A منفي C پر ځای چې شي لیکای سم منفي A منفي C پر ځای B منفي 180 درجې. نو دې پر ځای به ولیکم B منفي 180 درجې په مخرج کې هم 4. ډېر یو ښه تغییر شکل پکښې راغی. اوس دا مساوي کیږي په
څلور کوساین سی پر دوه یې په خپله ضرب یو سل اتیا او یو سل اتیا 360 منفي ا و منفي ا منفي 2a نو دا به درته راسي ساین 360 منفي 2a. ګورې دلته درته ولیکم چې بیا هلته ځای نه پاتېږي داسې یو شی جوړ سو 360 درجې منفي 2a پر څلور که څلورم ورته توضیح کړم 360 پر څلور 90 درجې راځي او منفي 2a پر څلور راځي a پر 2 نو دې پر ځای به ولیکم 90 درجې منفي a پر 2 ضرب دلته ګورې یو سل اتیا درجې او منفي یو سل اتیا درجې صفر بي و بي 2 دانې بي 2 دانې بي پر څلور دا رالی کوساین 2 بي پر څلور بي پر 2 نو بالاخره دا مساوي کیږي په دې برخې ته د مکمله اړیکو یا د اختصاري فورمولونو په اساس چې شي کولی سو ووایو 90 درجې منفي a پر 2 دا کیږي کوساین a پر 2 نو څلور کوساین سی پر 2 یې په خپله د ساین 90 درجې منفي پر 2 پر ځای باندې لیکمه کوساین a پر 2 او آخر کې کوساین b پر 2 هم لرو کوساین پر 2 بالاخره دا موضوع مو ثبوت کړله دا دی ولیدل څلور کوساین سی پر 2 ضرب کوساین a پر 2 ضرب کوساین b پر 2 دا د دې مطابقت ثبوت کېدای شي چې وخت ورته ضرورت پیدا کوي در سره دې وي